زرینو کرښو ته ښه راغلاست. که غواړې چې ښایسته ژوند ولرې نو د دې 3 شیانو فکر پرېږده. لومړی، تیر شوي وخت ته اجازه مه ورکوه چې ستا حاضر او راتلونکی کنټرول کړي. که پخوا درته هر څه پېښ شوي وي نو اوس یې له یاده وباسه او په اړه یې فکر او اندېښنه مه کوه. پخواني درودونه دې شاته وغورځوه ځکه چې ستا راتلونکي ته کوم زیان نشي رسولی. که پخوا درته هر څه پېښ شوی وي نو اوس یې له یاده وباسه او په اړه یې فکر او اندېښنه مه کوه. پخواني درودونه دې شاته وغورځوه ځکه چې ستا راتلونکي ته کوم زیان نشي رسولی. هغه تیارې هېرې کړه ځکه چې ستا د روښانه راتلونکی روښانتیا نشي تیاره کولی. تیر وخت تیر شوی دی. که غواړې چې خپلو هیلو ته ورسیږي نو همدا اوس پیل وکړه او فکر دې د نن او سبا په اړه راټول کړه. تیر بد خاطرات دې ته مه پرېږده چې ستا اوس او راتلونکي برباد کړي. همدا نن ستا د خوشحالیو وخت دی. هغه وخت دی چې ته کولی شي چې ځان بریالی کړي. دویم، د نورو خلکو د قضاوتونو په اړه چې ستا په اړه یې کوي فکر مه کوه. کله چې یو کار کوي نو له وړاندې فکر وکړه چې آیا زه دا کار کوم نو باید سر ته یې ورسوم او د نورو له قضاوتونو ویره مه لره. په ځان باور ولره او ویره دې ووژنه. دریم، پیسې. سمه ده چې د پیسو په واسطه ته ډیر څه کولی شي او له زیاتو خلکو سره د پیسو له کبله زیاته مرسته کولی شي، خو خپل تصمیم او موخه خامخا په پیسو باندې مه تړه. که چیرې ته خپل هدف ته ورسېدې نو پیسې به هم لاسته راوړې. خپل اهداف هیڅکله هم په یو څه پورې مه تړه او هڅه کوه څه چې دې په توان کې وي ګټه ترې واخله. دا زرینې کرښې همدلته پای ته رسیږي. تر بیا د الله پامان.